أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مدینه مخکې آیت مبارک کې هم د یهودیانو متعلق ذکر شوی و چې دوی د یو غضب د پاسه په بل غضب باندې اخته شو، او دلته الله پاک دوی ته د ایمان دعوت ورکوي. آمنو، ایمان راوړئ، حکم دی. قرآن مجید کې یو زبر او زیر کې معنی کې څومره فرق راځي. که د میم د پاسه زبر وویلی شي آمنو، نو دا فعل ماضي شوله چې کوم خلقو ایمان راوړی دی، او آمنو د میم لاندې زیر شو نو زیر سره معنی کې فرق راغی، حکم شو ایمان راوړی. یهودیانو ته دعوت ورکړی شو، څنګه چې منافقانو ته د دې پارې په اول کې دعوت ورکړی شو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. څنګه چې د صحابو ایمان راوړی دی نو داسې ایمان تاسو هم راوړئ. نو هلته منافقانو ته دعوت و، دلته یهودیانو ته الله پاک دعوت ورکوي. او په څه باندې د ایمان دعوت؟ وی چې کوم څه الله پاک نازل کړي دي نو تاسو په هغې باندې ایمان راوړئ. که هغه تورات کتاب دی هغه هم الله پاک نازل کړی دی، که هغه انجیل او زبور کتاب دی هغه هم الله پاک نازل کړي دي، او که هغه قرآن مجید کتاب دی نو دام الله پاک نازل کړی دی. او د دې دعوه څه وه؟ دوی به ویل چې کوم کتاب الله مونږ باندې نازل کړی دی چې هغه تورات کتاب دی، بس په هغې باندې ایمان راوړو، او چې مونږ ته نه دي راغلي کوم کتابونه نو مونږ د هغې نه انکار کوو. د انجیل نه منکرو یهودیان ایمان نه راوړو، د قرآن مجید نه منکرو په دې باندې ایمان نه راوړو. دیو زمونږ د پاره و صرف زمونږ کتاب تورات چې هغه مونږ ته راغلی دی نو په هغې باندې زمونږ ایمان دی. نو الله پاک ورته دعوت ورکوي بما انزل الله الفاظ سره چې کوم څه الله نازل کړي دي په هغې ایمان راوړئ. په دې کې ټول آسماني کتابونه او ټولې صحیفې راغلي چې تاسو ته دعوت درکولی شي چې تاسو په ټولو آسماني کتابونو او صحیفو باندې او په ټولو پیغمبرانو باندې تاسو ایمان راوړئ. او دې یهودیانو ته دا هم پته وه چې نبی علیه السلام به آخره زمانه کې راځي، تورات کتاب کې د هغې علامات او نښې لوستلې وې، او دا هم ورته پته وه چې آخري آسماني کتاب هم په دغه پیغمبر علیه السلام نازلیږي، او بیا هم انکار کو. او دا انکار د دې د حسد د وجې نه او حسد معلومیږي د دې نه چې دوی به ویل چې موږ ته کوم کتاب نازل شوی دی نو موږ په هغې ایمان راوړو، او چې موږ ته نه دي نازل شوي نو موږ په هغې باندې ایمان نه راوړو. نو فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، او هر کله چې وویلی شو د یهودیانو ته تاسو ایمان راوړئ بما انزل الله، په هغه څه باندې چې الله پاک نازل کړي دي، یعنې په ټولو آسماني کتابونو ایمان راوړئ، خصوصا قرآن مجید باندې ایمان راوړئ چې دا د الله پاک آخري آسماني کتاب دی، د دې نه وروسته بل کتاب راتلو والا دنیا ته نشته دی، او د نبی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته دی.
نو څنګه چې تورات الله پاک نازل کړی دی نو دغه شان د قرآن مجید کتاب دا الله پاک نازل کړی دی نو راشئ تاسو په دې ټولو کتابونو ایمان راوړئ. اوس یهودیان جواب کوي د هغې دعوت په نتیجه کې چې کم دعوت دی ته ورکړی شو چې تاسو د الله په ټولو نازل شده کتابونو باندې ایمان راوړئ. قالو نو یهودیانو په جواب کې وویل نؤمنو منګ ایمان راوړو بما په هغه کتاب باندې انزل علینا چې نازل شوی دی په موږ باندې. د علینا لفظ نه د دې حسد معلوم شو چې دوی ویل چې موږ ته کوم کتاب راغلی په هغې ایمان راوړو او چې موږ ته نه دي راغلي نو موږ په هغې باندې ایمان نه راوړو. نو د هغې ذکر الله پاک کوي ویکفرون او دوی انکار کوي بما د هغه کتابونو نه وراءه چې علاوه د دې تورات کتاب نه دي د هغې ټولو نه انکار کوي. د انجیل نه انکار، د زبور نه انکار، د قرآن مجید نه انکار، د سلو صحیفو نه انکار، د دې ټولو آسماني کتابونو نه انکار وکړو. وایي موږ په دې باندې ایمان نه راوړو ځکه موږ ته کوم کتاب راغلی تورات زموږ په هغې باندې ایمان دی. اوس الله پاک د قرآن مجید حقانیت او صداقت ورته بیانوي چې دا هم د الله کتاب دی. څنګه چې تورات د الله کتاب و نو دغه شانتې دا قرآن مجید هم د الله پاک نازل شوی کتاب دی، الله پاک نازل کړی دی. او دا دعوت ورکولی شي هغه یهودیانو ته چې کوم د نبی علیه السلام په زمانه کې موجود و چې تاسو راشئ په نبی علیه السلام ایمان راوړئ او په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ. نو دوی ویل چې موږ خو صرف تورات منو، نور آسماني کتابونه موږ نه منو. نو د یو آسماني کتاب نه انکار د ټولو کتابونو نه انکار شمار کیږي. او زمونږ په ټولو آسماني کتابونو ایمان دی. په تورات باندې زمونږ ایمان دی، په انجیل باندې زمونږ ایمان دی، په زبور باندې زمونږ ایمان دی، او قرآن مجید خو الله پاک موږ ته رالیږلی په دې زمونږ ایمان دی. سل صحیفې دی په هغې باندې زمونږ ایمان دی، خو عمل به موږ کوو په قرآن مجید باندې. د قرآن مجید حقانیت او صداقت الله پاک بیانوي وهو الحق، حالان کې دا باقی کتابونه هم حق دي، که هغه قرآن مجید دی او که هغه انجیل کتاب دی چې دوی ویل ویکفرون بما وراءه. الله پاکو فرمایل چې دوی د تورات نه علاوه د نورو کتابونو نه انکار کوي. نو دا نور هم آسمانی کتابونه دي، دا نور هم الله پاک نازل کړي دي. انجیل کتاب الله پاک په عیسی علیه السلام نازل کړی آسمانی کتاب دی، او قرآن مجید دام آخري آسمانی کتاب دی. نو دا ټول کتابونه حق دي چې د کم نه دي منکر دي. مصدقا دو جواب یې وکړ، یو دا وهو الحق چې قرآن مجید هم حق او سچ کتاب دی. نو څنګه چې تورات حق او سچ کتاب دی همداسې قرآن مجید هم حق او سچ کتاب دی. نو چې په تورات باندې ستاسو ایمان دی نو راشئ په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ. او دویم دلیل ورته الله پیش کوي مصدقا، دا قرآن مجید تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب معهم چې د دوی سره دی، چې دوی سره الله پاک کوم کتاب دی له ورکړی دی تورات کتاب، نو قرآن مجید د هغې تصدیق کوي چې دا په خپل وخت کې حق او سچ کتاب و. نو چې کله قرآن مجید د هغې تصدیق کوي نو بیا د انکار کولو دوی سره څه عذر او بهانه پاتې نه شوله. اوس بالفرض که د تورات کتاب عقیدې او نظریې هغه جدا وي د قرآن مجید د عقیدو د نظریو نه، نو بیا به دوی دا عذر پیش کوو چې موږ ځکه قرآن مجید نه انکار کوو چې د دې عقیدې او نظریې دا د تورات کتاب د عقیدو د نظریو نه خلاف دي. نو دغه عذر هم ورسره نو ځکه د قرآن مجید چې کوم عقاید بیانوي، کوم نظریې بیانوي، نو دا تورات هم بیان کړي. نو قرآن مجید دا هغې تصدیق کوي. نو چې کله قرآن مجید دا خبره کوي چې تورات حق او سچ کتاب دی، او تورات کې هم دا شته دی چې آخره زمانه کې به یو پیغمبر آخره زمانه کې راځي دنیا ته او هغه ته به الله پاک آسماني کتاب ورکوي، نو دا خو بیا تاسو د خپل تورات کتاب نه انکار کوئ ځکه تورات کتاب کې د قرآن مجید ذکر شته، د نبی علیه السلام ذکر پکې شته. نو که تاسو وایئ چې زموږ په تورات باندې ایمان دی نو بیا په قرآن مجید باندې هم تاسو له ایمان راوړل پکار دي ځکه چې د قرآن مجید ذکر او د نبی علیه السلام ذکر دا په تورات کتاب کې شته دی. د دې نه دا معلومه شوله چې ستاسو په خپل آسماني کتاب باندې هم ایمان نشته دی ځکه چې د هغې د تعلیماتو نه انکار کول داسې شوه لکه چې تاسو په خپل آسماني کتاب ایمان نشته دی.
درېمه خبره ورته الله پاک فرمایي قل ورته ووایه فلم تقتلون نو بیا تاسو ولې قتل کول انبیاء الله پیغمبران د الله پاک من قبل مخکې د دینا چې ستاسو مشرانو پیغمبران قتل کړي دي شهیدان کړي دي یحیی علیه السلام حضرت زکریا علیه السلام حضرت شعیا علیه السلام 43 پیغمبران دی یهودیانو ناحق قتل کړي دي نو په تورات کتاب کې دا شته دی چې تاسو پیغمبران قتل کوئ نو دا د تورات کتاب پرانا کې د پیغمبرانو قتل کول ناروا او حرام دي نو تاسو بیا څنګه دعوه کوئ چې زمونږ په تورات کتاب باندې ایمان دی او په نورو کتابونو باندې زمونږ ایمان نشته دی نو که ستاسو په تورات کتاب باندې ایمان وې نو بیا به تاسو پیغمبران نه قتل کول تاسو مشرانو به پیغمبران نه قتل کول نو دا خطاب خو د نبی علیه السلام د زمانه یهودیانو ته دی خو د دې مشرانو پیغمبران ناحق قتل کړیو او دوی د خپلو مشرانو په هغې عمل باندې راضي او خوشحالو نو ځکه دوی ته وایي چې تاسو یعنې ستاسو مشرانو پیغمبران ولې قتل کول او دغه یهودیانو په خپله هم د نبی علیه السلام د شهید کولو څو کرته کوشش کړی دی کله ورته دعوت ورکوي د خوراک په هغې کې ورته زهر اچوي چې دی شهید شي په دې باندې او کله د یو روغې جوړې په بانه باندې راولي او بیا یو غټه دیوال د پاسه ږدي هغې ته خاموشۍ کې کس کینی چې کله نبی علیه السلام دې ځای کې سوري ته کیني نو ته پې دا ګټه د پاسه را وغورځوه چې دې ځای کې شهید شي دا ټول د دې یهودیانو سازشونو دغه شان سحر او جادو کول په نبی علیه السلام باندې دا هم یهودیانو کړی او د دې خیال دا چې د سحر او جادو سره به نبی علیه السلام وفات شي او شهید بشي نو دوی هم د نبی علیه السلام د قتل کولو کوششونه کړي دي الله پاک د هغې حفاظت کړی دی نو تاسو د الله پیغمبران ولې قتل کول انبیا د نبی جمع ده نبی اصطلاح عام ده یو رسول دی یو نبی دی نو د رسول اصطلاح ده خاص اصطلاح ده او د نبی اصطلاح ده عام ده رسول هغه چاته ویلی شي چې هغه ته الله پاک ځان له یو آسماني کتاب یا ځان له یو آسماني شریعت او قانون ورته ورکي نو هغه ته رسول ویلی شي او نبی هغه چاته ویلی شي چې هغه د بل پیغمبر په کتاب باندې او د هغه په قانون او شریعت باندې د عمل کولو پابند وي نو هغه ته نبی ویلی شي نو نبیان ټول دي او رسولان پکې خاص دي 313 د هغې تعداد دی نو هر یو رسول هغه نبی هم وي خو هر یو نبی هغه رسول نه وي ځکه رسولان 313 دي او انبیاء علیهم السلام تعداد تقریبا 1,24,000 کم و بیش ذکر کیږي نو که تاسو په خپل آسماني کتاب باندې ایمان او په تورات باندې نو بیا تاسو د دې نه مخکې پیغمبران علیهم السلام چې الله را لیږلي د الله را لیږلي شوي پیغمبرانو هغه هم ولې قتل کول من قبل و مخکې د دې نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان ساتئ په خپل کتاب تورات باندې نو تاسو په خپل کتاب باندې ایمان نشته دی لہذا د قرآن مجید د ایمان دعوت او رد کول دا څه عجیب او ناشنا خبره د دې په حق کې نه ده ځکه دوی د خپل کتاب نه منکر دي د هغې د تعلیماتو نه منکر دي واذا قیل لهم او هر کله چې وویلی شو دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتابونو باندې انزل الله چې الله پاک نازل کړي دي چې په هغې کې قرآن مجید هم شامل دی په قرآن مجید هم ایمان راوړئ قالو نو دوی وویل نؤمنو موږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب باندې انزل علینا چې نازل شوی دی په موږ باندې چې هغه تورات کتاب دی او نور کتابونه وی نه منو ویکفرون او دوی انکار کوي بما د هغه کتابونو نه وراءه چې علاوه د دې تورات نه دي چې د انجیل نه منکر دي او د قرآن مجید نه منکر دي وهو الحق حالانکه دا دوانه کتابونه په خپل وخت باندې حق او سچ کتابونه دي انجیل کتاب هم حق او سچ کتاب او قرآن مجید تر قیامت پورې حق او سچ کتاب دی مصدقا دا کتاب تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب معهم چې دوی سره دی چې هغه تورات کتاب دی قل نو ته ورته ووایه ای پیغمبر علیه السلام فلم تقتلون بیا تاسو ولې قتل کول انبیاء الله پیغمبران علیهم السلام د الله من قبل مخکې د دینا ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو ایمان ساتئ په خپل آسماني کتاب تورات باندې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بادشاہ رحمان جس نے بھی ماشوم سکھ شوی دی دعا ورته وکړي چې الله پاک ورته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. نور څومره بیماران دي، محمد عارف حاجي صاحب، سکندر خان حاجي صاحب، څومره بیماران دي، ټول په دعا کې یاد چې الله پاک ټول ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. ټول د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. ټول بیمارانو ته د خپل عبادت دپاره، د خپلو مشرانو د خدمت دپاره، د کشرانو تربیت او دعاګانو دپاره الله پاک کامل صحت او روغ صحت ورکړي. څومره مردگان اهل اسلام دي، مشران وفات شوي، کشران نارینه زنانه، والدین وفات شوي، بیبیانې، بچي، وروڼه، خویندې، رشته داران، دوستان، ګاونډیان وفات شوي دي. د تمام امت مسلمه څومره انسانان پیریان تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي، ټول په دعا کې چې الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي. د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي. د ټولو په قبرونو باندې فکرونو او قربونو رحمتونه نازل، د هغې مشرانو فیوزات، د هغې برکات هم ټولو باندې جاري او ساري وساتي. او زموږ د قرآن مجید د درس دا سلسله الله پاک په دې باندې موږ ټولو ته استقامت نصیب وګرځي او تر آخر وخته پورې الله پاک د درس قرآن دا سلسله په دې مسجد کې جاري وساتي. او الله پاک زموږ د قرآن مجید د درس سره موږ ټولو ته د ناستې د اورېدلو او په دې باندې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.